بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله فنکشن یا فارمولا 71 نه سټارټلو تر 80 پورې، یعنی یو اویا نه به سټارټلو تر اتیاو پورې به د خیر سره فل وایو. په دې کې ما سره 71 چې دی هغه کمیشن فور سیلرز دی. دې کې به موږ دا وایو چې که فار ایگزامپل که یو کس 100,000 یا د 100,000 څخه زیات سیل کړی وي، 100,000 روپۍ یا د 100,000 روپو څخه زیات سیل کړی وي، هغو ته د هغه روپو 10% کمیشن ورکړه. کومو چې 100,000 څخه کم کړی وي نو هغو ته 15% د خپلو روپو کمیشن ورته ورکړه. ټیکسټ کنکټینیشن څرنګه کولی شو چې دوه سیلونو معلومات یا دو سیلونو کې چې کوم ټیکس وي هغه د یو بل سره یو ځای ولیکو، په یو سیل کې راولو. ټیکس اور ویلیو کنکټینیشن دې کې به موږ دا وایو چې څرنګه کولی شو ټیکسټ، ویلیو او همداشان بیا ټیکس او په آخر کې کلکولیشن دا موږ څنګه کولی شو چې په یو سیل کې ټول راولو، کنکټینیټ کو، یو ځای کو. بله خبره موږ سره د بونس ته پرسنټیج کې او ټیکس ته پرسنټیج کې دغه شان معلومات څرنګه کولی شو چې دا کنکټینیټ کو، په یو سیل کې راولو. ډي او بي کنکټینیشن، ډي او بي مطلب ډیټ آف برث، د پیدایش تاریخ، د پیدایش نیټه. دا څرنګه کولی شو چې د یو بل سره کنکټینیټ کو، په یو سیل کې راولو. همدغه شان که په دې شکل باندې وي او بیل سیل کې وي. که ډیټ آف برث هغه په یو سیل کې موجود وي، یعنی میاش، تاریخ او کال دغه ټول دا په یو سیل کې موجود وي، نو څرنګه کولی شو چې دا په یو سیل کې کنکټینیټ کو، ټیکس وغیره ورسره راولو. او همداشان 77 چې کوم دی teacher cell according to the periods in minutes. د فارمولا کې به دا وایو چې څرنګه کولی شو چې د یو استاد سیلري هغه د پیریډ او منټس د لحاظه پیدا کو او هغې ته یې ورکو. فار ایگزامپل یو استاد څو پیریډه نوي اټینډ شوی، څو منټه نوي اټینډ شوی، یا که فار ایگزامپل دغه پوره معلومات یو منیجر هغه راټول کړي وي چې مثال په تور باندې یو ورځ کې هغه 10 منټه ناوخته راغلی دی، بله ورځ کې 15 منټه ناوخته راغلی دی، بله ورځ کې 3 منټه ناوخته راغلی دی. که دغه ټول سره جمع کړي د دې څخه څو پیریډه جوړیږي، څو منټس جوړیږي، آیا له دغه استاد څخه څو روپۍ کمیږي، دغه فارمولا موږ په دې کې یو ځای کړې ده او تاسو ته مو راوړې ده. همدغه شان کویزز اینډ ټیسټ انفارمیشن دې کې به موږ دا وایو چې څرنګه کولی شو د سټوډنټس هغه کویز ایوریج راوباسو او د هغو ټیسټ ایوریج راوباسو په داسې شان سره چې کله ټیسټ A او ټیسټ B هغه دواړه 10% ولري، یعنی 10% ولري، او همدارنګ ټیسټ C هغه 10% ولري. نو په همدغې تور باندې موږ څرنګه کولی شو ټیسټ او کویز ایوریج سره راوباسو. بله خبره موږ سره دا ده چې شو د ریزلټ انفو ان ګریډ. دې کې به دا وایو چې څرنګه کولی شو چې د یو سټوډنټ obtain مارک چې کوم دو ګیټ کړي دي، دو حاصل کړي دي، هغه به څرنګه معلومو، دو ریزلټ به څنګه معلومو چې دا فیل دی که پاس دی، او همدارنګه ګریډ چې آیا دغه اوس په کوم ګریډ کې دی، A دی، A پلس دی، B پلس دی، C دی، B دی، کوم یو ګریډ کې دا موجود دی. نو دغه به هم موږ په 79 کې وایو. او همدارنګه 80 چې کوم دی لاست فارمولا یا فنکشن چې کوم ده هغه موږ سره دا ده how to sort and find the student positions. څرنګه کولی شو چې دغه سټوډنټس پوزیشن پیدا کړو چې دې کې اول نمبر کوم کس دی، دویم نمبر کوم کس دی، دریم نمبر کوم کس دی. که تاسې په لاس باندې دغه شان وکړئ نو کیدای شي له تاسو څخه غلطي وشي، لکه څرنګه چې ما هلته په هینډ باندې کړې ده، مینولي ما کړې ده، نو له ما څخه غلطي پکې شوې ده او دا موږ ته کمپیوټر کړې ده چې په دې کې غلطي نشته او د غلطۍ څخه صفا ده. راځئ چې دغه ورک عملي وکړو. زه از ایکول ټو لیکم اف که چیرته ما سره یو کرایټیریا ده. هغه کرایټیریا دا راځه ورته یم چې که فار ایگزامپل یو سیلر، یو سیلمین هغه کس 100,000 یا 100,000 څخه زیات سیل وکړو په یو ورځ کې، نو هغه ته د خپلو پیسو 10% یعنی 10% هغو ته کمیشن ورکړه. کومو چې له 100,000 څخه کم وکړو، که هغه 1 روپۍ هم کم وي، نو هغه ته 15% د خپلو پیسو ورته ورکړه. زه ورته یم که چیرې دغه سیل چې کوم د پیسو باندې کړی دی دا که لوی شو یا مساوي شو د 100,000 سره، نو کاما همدغه سیل دا ضرب که په 10 کې او تقسیم که په 100 باندې. همدغه شان بیا که دغه شان ونه شو، همدا سیل ضرب که په 15 کې او تقسیم که په 100 باندې. بس بریکټ بند، انټر. نو کنټرول ډي همدغه شان دې ته 10% ورکو، دې ته هم 10% ورکو، او دې ته هم 10% ورکو، او دې ته 5% ورکو، ځکه چې دا له 100,000 څخه کم دی. خاص راځو ټیکس کنکټینیشن ته. ډېر اسانه او ډېر ایزي. ایکول ټو فار ایگزامپل دا یو سیل
shift 7 زه پریس کوم. shift 7 مطلب end زه پریس کوم end کیز دلته راولمه. همدغه شان بیا مې دا ورته انتخاب که انټر. ماته دوه دانې سیلونه کې چې کوم ویلیو هغې ماته یو ځای راوستله. خو که تاسو وګورئ چې کوم دوه سیلونه موږ ته یو ځای راته راوسته، هغه اولی سیل او دویم سیل چې کوم ویلیو هغې دواړو ترمنځ سپیس نشته دی. زه غواړم چې یو اندازه سپیس دې هم ماته په دې کې راشي. از ایکول ټو دا یو shift 7 ډبل کوټس سپیس ډبل کوټس بیا end او دویم سیل انټر. همدغه شان تاسو ته سپیس په دې کې راوسته. که دریمه سیل وي دریم سیل کې بیا هم ورته په end کې end ولیکه، دغه اخر کې دلته ورته end ولیکه، بیا ډبل کوټس سپیس ډبل کوټس بیا end او بل ورته انتخاب کا. همدغه شان که څومره سیلونه هم تاسو سره موجود وي دغه شان د به کنکریټ کیږي. بل خبره موږ سره دا چې مثال په تور باندې څرنګه کولی شو چې دغه شان ټکس ورته ولیکو. like Mr. Zabiula's salary is 5000, his grade is A and tax is applied by 250. صحیح شوه. همدغه شان تاسو کتلی شئ زه is equal to لیکمه ډبل کوټس. کوم چې ټکس وي هغه به تاسو په څه کې لیکئ؟ هغه به تاسو په ډبل کوټس کې راولئ. Mr. ډاټ فار ایگزامپل او بیا بریکټ بند بیا end. دا مې ورته انتخاب کو. نو ماته به دا څه راکړي؟ مسټر زبیولا. زه ورته وایم چې ماته اپوسټروفي اس هم راته راکړه. نو بیا به زه end ولیکمه که نه ډبل کوټس اپوسټروفي اس. څه شو؟ سیلري از. بیا سپیس ورته اچوم. که تاسو ورته وګورئ نو دا به په دې شکل باندې راته راشي. صحیح شو. همدغه شان زه ورته وایم چې ماته سیلري راته انتخاب کا. بیا به end تاسو ولیکئ که نه بس سیلري به ورته انتخاب کړئ. ګوره موږ دې څه ولیکه؟ مسټر زبیلا سیلریز 5000. صحیح شو. his grade او دا چې لیکو بیا end ډبل کوټس سپیس his grade is. صحیح شو. بیا سپیس ډبل کوټس سپیس داسې ورته ورکومه چې کله تاسو هغه بل سیلو سره یو ځای کوئ هغې او دې ترمنځ به سپیس موجود وي. بیا مې end ورته انتخاب کو. دا ګریډ مې ورته واخیسته. صحیح شو. بیا end ډبل کوټس سپیس and tax is applied by space ورته کومه ډبل کوټس end او salary multiply 5 divide by 100 یعنی هر یو کس باندې به 5% ټیکس راځي. بس که تاسو ورته وګورئ کنټرول ډي موږ ته هر یو په دغه شکل باندې راته راوسته. بل خبره موږ سره دا چې مثال په تور باندې بونس هم موږ سره پرسنټیج کې دی، ټیکس هم سره پرسنټیج کې دی. ډېر اسانه او ډېر ایزي equal to فار ایگزامپل میسټر او ډبل کوټس this one بیا ورته end لیکمه. بس سیمپل دومره یاد ساتئ چې کله تاسو سیل ایډرس لیکئ سیل ایډرس دې خواته هم end لیکئ او دې خواته هم end لیکئ. ښه this one salary is space double quotes and this one 5 بیا end ورته لیکمه double quotes بیا space salary is this one and bonus is this one multiply this one because دواړه به سره ضرب شي بیا end بیا space دا خو بونس شو کنه and tax is applied by space this one multiply tax bas enter. Mr. Zabila's salary is 5000 and bonus is 200 and tax is applied by 100. kada surta wuliki chilto ta kama ورته ورکي دا شان هم ورته راوستلی شي. صحیح شو. کنټرول ډي په دې شکل راته راغلی. اوس راځو ډیو بي ته. از ایکول ټو ډېر اسانه او ډېر ایزي همدغه شان دی. میسټر this one بیا end apostrophe ages space دومره بیا end years دغه شان ته هم لیکلی شي چې مثال په تور باندې اس ورته په کوټس کې ورته ورکوي بریکټس کې ورته ورکوي. صحیح شو کنه. دومره years کاما سپیس ډبل کوټس دومره months او همدا شان دومره
days. صحیح شو انټر. بس ډیر اسانه او ډیر easy. control D. Mr. Zabila's age is 21 years 2 months and 15 days. همدغه شان په دې شکل باندې ته موږ سره هم موجود دی. همدا شان که موږ سره په دې شکل باندې موجود وي نو دا موږ څرنګه کنکینیټ کوو؟ ډیر اسانه او ډیر easy. is equal to for example Mr. double quotes دا مې ورته واخیستو بیا n double quote apostrophe age is صحیح شوه age is بس او اوس ورته سپیس ډبل کوټس بیا end زه دلته لیکم چې فار ایگزامپل ماته ایر راته راکړه څه شي نه راته ایر راکړه ټوډے نه چې کله ماته ایر راکړي زه ورته یم چې له دې څخه ماینس کا ایر کوم ایر دې نه راته ایر راته راکړه بس که اوس تاسو ورته وګورئ موږ ته به چې راته راکړي 24 به راته راکړي صحیح شوه نو بیا زه دلته end لیکم او ډبل کوټس years دا سره څنګه کې راغی بس سپیس ډېر اسانه او ډېر دی. اوس به راشو زه ورته وایم چې مثال په طور باندې سپیس ورته ورکړه end دلته به ورته زه ولیکم چې month today ماینس کا month کوم یو month دې نه راته month راته راکړه او بریکټ بند وره منتې راته راکړه صحیح شو که نه ښه دومره years او دومره به راته month به راته راکړي end months وره ورته Mr. Zabila's age is 24 years 2 months and double quotes and بیا double quotes day today minus day this one تاسو ورته وګورئ نو موږ ته 11 راته راکړو 11 days صحیح ده د موږ ته په دې شکل باندې راکړو نو هیله لرم چې دا به ستاسو یاد شوی وي Mr. Zabila's age is 24 years 2 months and 11 days control D بیا ساتئ ملګرو چې که موږ ته په ماینس کې راکړي ماینس مطلب دا وي چې 3 میاشتې او 20 ورځې کېږي یعنی مطلب دا به یو میاشت نه ماینس کړي دې ځای کې که تاسو وګورئ منفي ولې سرته لیکلی دی دې مطلب دا شو چې 15 میاشتې او 19 ورځې نو زه راځم اوس 77 ته او دا موږ سره ټیچرس دي دې را سره سیلریز دي او دا را سره 1 ډے سیلري ده نو 1 ډے سیلري خو ډېر اسانه راوځي is equal to salary divide by 30 نو دا موږ ته د یو ورځې سیلري ته راووتله او بله خبره موږ سره دا ده چې پیریډ ورډس دغه ټیچرس چې کوم دي دا په ورځ کې څو پیریډ لري 5 پیریډه 5 یو پیریډ 100 منټه دی 45 منټه دی هر یو پیریډ 45 منټه دی پیریډ سیلري به څنګه راوځي ډېر اسانه او ډېر ایزي is equal to دا یو تقسیم کا په 500 باندې ځکه چې ورځ کې 5 پیریډه دي که نه او دې ته په ورځ کې 400 روپۍ میلاویږي نو انټر او کنټرول ډي دا د هر یو استاد 1 پیریډ سیلري شوله absent periods دې معنا دا ده چې استادان 2 پیریډه یا 3 پیریډه یا لس پیریډه هغه حاضر شوي نه دي په ټول منځ کې په ټوله میاشت کې او دومره منټه دو نه دي حاضر شوي یا یو مینیجر هغه دغه ټول کالکولیشن کړی دی هر ورځ کې که استاد 10 منټه نه وخت راځي بایومټریک سیستم دی که 20 منټه نه وخت راځي که 2 منټه نه وخت راځي هغه ټول د استاد پسې کالکولیټ کیږي میاشت اخر کې د شو کیږي چې آیا د استاد 100 منټه یا یو نیم 100 منټه یا 200 منټه نه دی راغلی دا بیرلې دا به 15 باندې تقسیمي چې آیا 100 پیریډ ورڅخه جوړیږي او 100 منټه ورڅخه جوړیږي نو ګوره اوس خو اسانه شو که نه is equal to ته به څه واخلې ته به absent periods به واخلې دا به ضرب کې په پیریډ کې صحیح شوه بیا به جمع ورته واخلې absent minute دا به تقسیم کې په پیریډ ټایم کې
او دا به ضرب کې په 1 پیریډ سیلری کې. بس انټر او کنټرول ډي. دا موږ سره د هر یو استاد او هر یو ټیچر چې کوم کټ سیلری وه هغه موږ ته 1 by 1 راغله. ګوره دلته موږ سره د یو استاد شو شوې ده، او که تاسو ټولو غواړئ نو ټولو هم شو کولی شئ. دغه شان به تاسو دا ډریګ کوئ. صحیح شو که نه؟ که اوس فار ایگزامپل یو استاد هغه سیلری چې دی 12,000 وي، او دا استاد 15 پیریډه او 0 منټه نه دی راغلی، نو 15 پیریډو نه څه مطلب شو؟ یو ورځ شو که نه؟ نو یو ورځ سیلری به له هغه څخه کټ کېږي. صحیح شو؟ نو هیله لرم چې دا به هم ستاسو زده شوی وي. ها 78 کې موږ ته څه لیکلي دي؟ quizzes and tests informations. دغه به زه کویز ایوریج زه څنګه راوباسم؟ اووه کویزونه موږ سره موجود دي. زه از ایکول ټو ایوریج لیکم او دغه ټول مې ورته انتخاب کو چې کوم اووه دانې دي انټر، دا به موږ ته 1 by 1 راشي. کنټرول ډي چې د دې دغه ایوریجز دي. نو ایوریج طریقه بله هم موږ سره موجود ده. لایک از ایکول ټو زه لیکم سم ټول جمع کا او دا تقسیم کا په اووه باندې. نو په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې کویز ایوریج یا نمبر ایوریج معلوم کړئ. ښه اوس زه راځم ټیسټ ایوریج ته. زه از ایکول ټو لیکم زه ورته ماته ټیسټ A او ټیسټ B راته جمع کا، یعنې زه ورته وایم چې ټیسټ A او ټیسټ B دواړو کې 10% راته ورکړه ضرب لس تقسیم د سل، بیا جمع کا ورسره دا یو ضرب د 10 تقسیم د سل. بس هلته راشه کنټرول ډي. دا موږ سره څه شی راووته؟ دا موږ سره ټیسټ ایوریج سره راووته. همدغه شان اسانه بله طریقه موږ سره د څه شی ده؟ زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل سم مې ولیکو، دغه ټول سره جمع کا، ضرب یې که په لسو کې او تقسیم یې که په سلو باندې، او همدا شان جمع کا ورسره دا یو ضرب د 10 تقسیم د سل. دغه شان هم تاسو کولی شئ او په دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بل موږ سره څه شی دی؟ show the result info in grade. quiz average دا موږ پاس را پیدا کو. ټیسټ ایوریج دا هم موږ پاس فنکشن یا فارمولا کې پیدا کو. دې کې موږ سره څه شی دي؟ اوبټین مارک موږ څنګه راوباسو؟ کویز ایوریج چې کوم دوه وړی دی، اورل، وربک، هوم ورک او ټیسټ ایوریج دغه ټول به سره جمع کیږي، له دې څخه به اوبټین مارک لاسته راځي. بیا به ریزلټ موږ پیدا کوو چې کوم کرایټیریا موږ لرو، او ګریډ دپاره هم چې کوم موږ کرایټیریا لرو. زه از ایکول ټو سم ورته لیکم، زه ورته ماته دغه ټولې نمبرې راته راکړه انټر او دا کنټرول ډي. دغه ټولې ماته اوبټین مارک راته راکړه. ریزلټ کې موږ څه کرایټیریا لرو؟ زه ورته یم چې د کوم سټوډنټ مارکس هغه 70 سره برابر وي یا له 70 څخه زیات وي هغه پاس کا، او چې کوم کم وي هغه راته فیل کا. بس از ایکول ټو که چیرته دا یو دا لوی شو یا مساوي شو د اویاو سره، نو بس دې ته پاس لیکه، او که چیرته دغه شان نو هغه ته شي لیکه فیل ورته لیکه. بس انټر او کنټرول ډي. دې کې دغه یو کس پکې فیل دی. همدغه شان ګریډ دپاره موږ کرایټیریا دا لرو چې 95 سره برابر وي هغه ټو هغه A پلس دی، بیا 95 نه کم 90 نه زیات هغه A دی، 90 نه کم 15 اتیا نه زیات هغه B پلس دی، 15 اتیا نه کم اتیا نه زیات هغه B دی، اتیا نه کم اویا نه زیات یا مساوي هغه C دی. که دغه شان نه وي یعنې فیل وي هغه نیل دی. نو از ایکول ټو اف که چیرته دغه چې کوم د اوبټین مارکس وړي دي که دا لوی شي یا مساوي شي د 95 سره، نو دې ته A پلس راته ورکړه چې دا په ټولو کې اعلی درجه ده. که دغه شان نه شو بیا ورته اف لیکم. اف که چیرته اوبټین مارکس دا لوی شو یا مساوي شو د 90 سره، نو هغې ته A ګریډ ورته ورکړه. کاما که دغه شان هم نه شو، دا که لوی شو یا مساوي شو د 15 اتیا سره، نو کاما ډبل کوټس هغه ته B پلس ورته ورکړه. او که دغه شان نشو، لوی شو یا مساوي شو د اتیاو سره، صحیح ده، هغه ته B ورته ورکړه. که دغه شان نشو، لوی شو یا مساوي شو د اویاو نه، هغه ته څه ورته ورکړه؟ C ورته ورکړه. او که دغه شان نشو، بس نیل ورته ورکړه. 1 2 3 4 5 انټر. دغه شان A C C دا نیل دا B راته راغی. صحیح شو که نه؟ همدغه شان بله خبره موږ سره دا ده چې مثال په طور باندې how to sort and find the student positions.
دا خو موږ سره سټوډنټ مارکس دي او در سره پوزیشن دی خو موږ مانولی کړی دی، په لاس باندې هم کړی دی. ګورئ که تاسو ورته وګورئ چې دې ته موږ فرست ورکړی دی او دې ته موږ سیکنډ ورکړی دی، دا بالکل صحیح و. دې ته موږ تھرډ ورکړی دی او دا موږ سره 5th نمبر دی، اصل کې خو موږ ورته تھرډ ورکړی دی. اصل کې تھرډ دا کس راځي. صحیح شوه؟ نو موږ غلط شوي یو. نو دې دپاره موږ سره یو فنکشن دی چې هغه ته وایي رینک فنکشن. رینک فنکشن بریکټ خلاص. دغه نمبر ماته رینک کا کاما کم یو کې په دغه ټول ریفرنس کې ته به F4 سره دا لاک کې او شیفټ انټر دا موږ سره اول نمبر باندې دی او کنټرول ډي دا شپږم شو، دا پنځم شو، دا دویم، دا څلورم، دا اووم او دا دریم. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره فنکشن یا فارمولاز 71 څخه تر 80 پورې فل انفارمیشن کوم ځای کې چې تاسو نه پوه شوي یاستئ، کوم ځای کې چې ما څخه څه معلومات پاتې شوي دي، تاسو راته کمنټ باکس کې هم راته لیکلی شئ او ګروپ کې هم پوښتنه کولی شئ.